امریکا وايي القاعده په افغانستان کې موجود دي. دا چې کوم ځای دی په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال یو تازه ریپورت کې وايي القاعده په افغانستان کې ځان غلی ساتي او دا ممکن ده چې طالبانو د مشرانو په ښوونه داسې وي ځکه چې د طالبانو مشران لګیا دي د نړۍ سره تعلق جوړول غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د سنټرال کمانډ د استخباراتي معلوماتو تر مخه طالبان د القاعده غړو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی تش په نوم موقت حکومت کې کومه مهمه برخه ولري او امکان یې دی چې طالبان القاعده په امریکا د حملو کولو منع کړي ځکه چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کول غواړي. ریپورت وايي ډیر امکان دی طالبان د القاعده غړو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړي خو موجودګي یې ډیره ښکاره نه وي چې یو خوا ورسره خپل نظارتي اړیکې په ځای وساتي او بل خوا هغه طالبان خفه نه کړي چې د القاعده د غړو سره نږدې دي. د دفاع وزارت ریپورت زیاتوي داعش خراسان په افغانستان کې د ترهګرو حملو یو لړۍ وچلوله چې په کابل کې پکې یو دوه غټ بریدونه یو د غني ګونی ډک د شیام مسلمانانو په جماعت او بل په پوځي هسپتال وو چې پکې د طالبانو یو مشر هم وژل شوی دی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. تر بیا ښه وخت.